افغان تعلیمي اکاډمي ګرانو زده کوونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. خدای دې وکړي چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. د نن ورځې زموږ ستاسې موضوع د درس چې ده د نهم ټولګۍ د دایرې اړوند زاویې دي. نو راځئ پر دایرې باندې اړوند زاویې باندې لومړی مرکزي زاویه باندې شروع کړو. مرکزي زاویه څه ته وایي؟ مرکزي زاویه هغه زاویې ته ویل کېږي چې راس یې د دایرې پر مرکز زول یې د دایرې شعاګانې وي. راس یې د دایرې پر مرکز کوم ځای کوم وخت چې موږ تاسې د دغې نقطې څخه یوه شعا رسم کړو او بله شعا هم داسې رسم کړو، دغه راس و. دې راس دغه ځای ته موږ تاسې راس وایي، دغه ته او یا مرکز. یوه شعا یې همدغه ده، بله شعا یې همدغه چې دا ار یو او ار دوه شعا شوې. دلته یو زاویه رامنځته شوه، دې زاویې ته موږ الفا زاویه، ټیټا زاویه، بیتا زاویه، هره زاویه چې تاسې یې بولئ فرق نه کوي. نو همدغه نقطه چې دلته یې کاته کړل دې شوه، دې ته به A وایو، دې ته به B وایو. تاسې وګورئ همدغه مرکزي زاویه بلل کېږي، دغه د الفا زاویه مرکزي زاویه ورته ویل کېږي او دغه یې مخامخ قوس دی چې د AB په نامه سره دی. کولی شئ چې دا د AB قوس په S سره هم تاسې وښوئ، کوم مشکل نه لري. نو موږ تاسې لومړی وایو چې دغه مرکزي زاویه د مخامخ قوس سره څنګه ده؟ مساوي ده. هر وخت د مرکزي زاویې اندازه د مخامخ قوس د پراخوالي سره مساوي ده. که چیرې موږ تاسې راولاړ سو ولیکو چې 2 فای آر، یعنی دا محیط ونیسو، 2 فای آر محیط ونیسو او همدغه محیط څخه موږ چې شی اخیستلی دی، دا قوس مو اخیستی دی چې دا قوس خپله چې شی دی د AB په نامه، یعنی د AB قوس موږ تاسې ځینې اخیستی دی. دا مساوي کېږي د دایرې ټوله 360 درجې ده. نو موږ تاسې لیکلی سو 360 درجې. کومه زاویه مو ځینې اخیستې ده؟ د الفا زاویه مو ځینې اخیستې ده. دا موږ تاسې په کسر کې ولیدي چې د یوې حصې څخه یو برخه اخیستل کېدونکې ده، یعنی د 360 درجو د دایرې ټوله مکمل دوران څخه موږ یو زاویه واخیستل چې هغه الفا ده. همداسې د محیط څخه موږ یو اندازه قوس دلته پرې کړئ چې هغه کوم قوس دی؟ د AB قوس دی. نو دا دواړه مساوات سره مساوي شول. خپله دا 2 فای آر دا خپله څه شی دی؟ دا محیط دی. محیط خپله د دایرې 2 فای آر دی او 2 فای آر د محیط بیرته د چا سره مساوي دی؟ د 360 درجې سره. نو هر مرکزي زاویه د مخامخ قوس سره څنګه ده؟ مساوي ده. نو موږ لیکلی سو په لحاظه چې الفا زاویه مساوي ده د S سره یا د AB د قوس د اندازې سره. راځو ګران شاګردان یو مثال ته د OR په دایره کې لوی قوس د کوچني قوس 5 برابره وي. د کوچني قوس او لوی قوس او زاویې اندازه راته پیدا کړئ. نو په دې مثال کې موږ څنګه کوو؟ تاسې وګورئ ګرانه شاګردانو، که موږ تاسې وګورو د فی کیو په نامه یوه کوچنی قوس دی تر دغه اندازې، بیا د فی ای کیو دا لوی قوس دی. نو تاسې ورته وګورئ که موږ ولیکو چې د ای فی کیو قوس علامه د قوس به ورکوو جامع فی کیو قوس دا مساوي په ټوله په څو سره دی؟ تاسې ورته وګورئ دا 360 درجې دی، یعنی ټوله دایره څو درجې کېږي؟ 360 درجې کېدونکې ده. ځکه تاسې وګورئ د فی ای کیو او د فی کیو قوس دا چې دواړه سره جمع کې مکمل څونه کېږي؟ 360 درجې سره راځي. اوس نو که موږ تاسې وګورو دی راته وایي لوی قوس 5 برابره دی. نو موږ تاسې که د ای پی کیوس په ځای باندې ولیکو 5x، یعنی په دا شکل سره تعویض کو، او د پی کیو قوس هغه موږ تاسې په x سره تعویض کو، نو مساوي به شي په 360 درجې سره. تاسې وګورئ 5x جمع x دا به سره جمع کو 6x مساوي په 360 درجې سره. اوس 6x مساوي په 360، x چې مجهول دی د پر ضریب باندې دواړې خواوې راویشو چې هغه 360 درجې شي. دواړې خواوې د x پر ضریب چې موږ تاسې ویشو 6، نو د x قیمت مو څو سو؟ په 60 سره، یعنی 360 چې په 6 باندې تقسیم کو 60. نو دا x موږ څو سو؟ 60 سو. اوس دی زما څخه غواړي ما درته مخکې ویل چې د ای پی کیوس
ای پی کیو قوس موږ په چی شي په x سره تعویض کې هغه به 15 چاندي او دا بل موږ ویل په x سره نو دلته x قیمت شپېته سو اوس راځو نو دا د ای پی کیو قوس چې موږ تاسو ویل دا 15x سو نو دا به راولاړ سو 15 ضرب شپېته بیکو نو مساوي به سي په 300 درجې نو زموږ تاسو د ای پی قوس 100 درجې سو 300 درجې سو راوسو دغه د پی کیو قوس ته دا موږ ول په x سره متعوض کړ دي x قیمت څو سو 60 درجې سو نو موږ وایو چې دا قوس به 300 درجې وي دا غټ قوس او کوچنی قوس به مو 60 درجې ګرانو زده کوونکو په یو بل مثال کې هم دا دی موږ ته راکړل سوی دی په لاندې شکل کې وای تاسې د کیو ای اس چې موږ ته دلته دا دی راکړل سوی دی د کیو ای اس په نامه 1 درجې راکړی دی او د ای او جی زاویه موږ ته څو راکړې ده 2 درجې راکړې ده نو وای تاسې د ای کې خط اندازه را پیدا کړئ اس کې قوس را پیدا کړئ د کې جی قوس را پیدا کړئ او اس جی قوس اندازه موږ ته شته وای را پیدا کړئ موږ راځو مخکې مو ویله چې په درس کې چې د زاویه د الفا د مخامخ قوس سره څنګه ده مساوي ده نو دلته موږ ته ویلي دي د او زاویه یعنی د کې او اس زاویه دا زاویه ما ته راکړې ده 1 درجې وګورئ کې او اس زاویه یعنی دا څو راکړې ده 1 کوم چې دا 1 درجې سول نو مخامخ قوس هم څو درجې کېږي 1 درجې کېږي دلته وګورئ ای او جی زاویه موږ ته څو راکړل شوې ده 2 درجې د ای او جی دا زاویه ما ته راکړې ده 2 درجې وخت چې دا 2 درجې نو مخامخ قوس مو څو درجې سو 2 درجې ځکه موږ تاسو په مخکې درس کې ویل چې مرکزی زاویه د مخامخ قوس سره مساوي ده نو چې دا ځای 2 درجې سو مرکزی زاویه مخامخ قوس به هم څو سي 2 درجې بس اوس موږ څخه وای چې ای کې اس کې کې جی او اس جی قوسونه راته پیدا کړئ لومړی به راسو اس کې قوس اس کې قوس موږ تاسو پیدا کړئ 2 درجې سو 1 درجې نو دا ځای به پاکو 1 درجې به ولیکو دا خو ما دې پیدا کړئ د کې جی اندازه څنګه پیدا کړو د کې جی اندازه هم ډېر وسا پیدا کېږي تاسو ورته وګورئ موږ تاسو ویلو مخکې چې کې جی ای جی اس کې دا خو ټول موږ تاسو مخامخ ګوره دا ډېر ته معلوم دي ها اوس موږ تاسو سره جمع کو ای جی جمع جی کې جمع څو 1 اوس کوم موږ تاسو را ولاړ جمع جی کې ولیکو او کې اس ولیکو ما څخه چې شي غواړي اوس د کې جی اندازه غواړي د کې جی اندازه چې ما څخه غواړي او دلته موږ تاسو لیکلای سو بل سره اس کې اس کې ورسره لیکلای شو اس کې هم تاسو ورته وګورئ مساوي کوی اوس ورته وګورئ ای جی زاویه مو څو ده 2 درجې ده جی کې نامعلومه ده اس کې مو څو ده 1 درجې ده اوس که موږ تاسو وګورو دا مساوي باید په څو سره کو ځکه دا وګوره دغه ای کې خط چې دی 180 درجې دی څونه دی 180 درجې دی نو دلته ضرورت دی ته نسه د کېجه د سره به دا ځای سجنی فاکو و بلی کو چې مساوي په 180 درجې سره دا ته ضرورت نسته ځکه ای کې چې د کوتر دی نیمه دایره ده نو نیمه دایره څو کېږي 180 درجې نو دا مساوي کو په 180 درجې سره دلته به ولیکو جې کې مساوي په 180 درجې نو 2 به د مساوات خواته انتقال کو ځکه موږ ویلو که هر عدد د مساوات یو خواته انتقالېږي علامه به چش کېږي تغییر وکړي نو ولیکو 2 درجې نو جې کې د قوس اندازه به مساوي سي د 180 څخه چې 2 تفریق کو دلته به لس د لس چې 2 تفریق کو څو به پاتې سي 8 به پاتې سي دلته به څو پاتې سي دلته به 9 پاتې سي د 19 چې 8 ولاړ سي څو به پاتې سي مشتسته به 9 را پاتې سي نو د جی کې قوس اندازه مو څو سول 8 یعنی دا ځای موږ تاسو 8 درجې سو دا هم لاس ته راکړل سو اوس موږ تاسو ول د ای کې اندازه ای کې چې د نیم کوتر دی یعنی دایره نیمه اندازه ده نیمه دایره څو ده 180 درجې نو دې ځای ته به څو وای 180 درجې دا ځای مون پیدا سو دا څو سو دا مو ویل چې کې جې مو 98 درجې سو
اوس موږ څخه څه شی غواړي؟ اس جې غواړي. د اس جې دپاره موږ تاسې څنګه کولی شو چې دلته حل کړو؟ دلته راځو اس جې پیدا کړو. اس جې ډېر وسا پیدا کېږي. اس کې او جې کې تاسې وګورئ اس کې او کې جې او ای جې مشترک کړې ده. اوس موږ څخه څه شی غواړي؟ اس جې غواړي. نو اس جې چې زموږ څخه غواړي دا زاویه او دا زاویه سره څنګه کو؟ جمع کوئ. داسې لیکلی شو. په دا ځای کې تاسې وګورئ د اس جې په اندازه سره اس کې مو معلومه ده اس کې جمع څو سره؟ کې جې سره. کې جې سره دا به مساوي شي ټوله د چا سره؟ د اس جې سره. اوس نو اس کې زموږ معلومه دی څو درجې دی؟ 1 درجې دی. او کې جې زموږ تاسې معلومه کړل څو درجې ده؟ 98 درجې. مساوي به شي په اس جې سره. 98 1 جې به سره جمع اس جې به زموږ تاسې مساوي شي 8 دا یې 9 3 دا یې 12. یعنې دا اس جې کو زموږ څونه سو؟ 190 درجې سو. ګرانو زده کوونکو خدای دې وکړي چې دا ساعته پورې مو سر په خلاصه ووي چې بیا تر بل درس پورې زه درته حاضرېږم. د الله په امان.